شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. زه یم عقیل یوسفزی په پروګرام ډیټ لاین پېښور کې. ګرانو کتونکو لږ غوندې په دې دوباره تمهید کې ځکه لږ خطا شوم چې وختي ما سټارټ اخیستی وو، خو په دې منځ کې چې د بجلي لاړه د هغې د وجې نه چې دی زه هم لږ ګډوډ شوم. زه به بیا د سره کومه خبره هغه دا چې څنګه چې ما خبره کړې وه تاسو ټولو ته معلوم هم ده چې په قبایلي سیمه کې چې کومه ایکسپارټا وه هلته کې الیکشن شوی دی. د الیکشن نه بعد بعض تکنیکي وجوهاتو یا د ارینجمنټس د وجې نه کوم زموږ منتخب میلمانه چې وو چې زموږ وروڼه دي، نمایندګان دي چې هغې د هرې پارټۍ سره تعلق لري او د هرې علاقې سره تعلق لري، د هرې پارټۍ په نمایندګۍ باندې خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ته په تاریخ کې په اول ځل راغلي دي. هغې راله له دوه ورځې مخکې حلف یې اوچت کړو. ډېر شاندار حلف به تاسو به کتلی وي چې تقریبا ویلی کېږي د میډیا رپورټس دا چې 1500 خلک چې کوم دي هغه هم په دغه خوشحالۍ کې راغلي وو. خو د دې سره سره وزیر اعلی صاحب هغه بیا ډېر ښه ویلکم کړل، سپیکر صاحب ویلکم کړل، د اپوزیشن لیډرانو چې دي هغې ویلکم کړل، ایون میډیا ویلکم کړل. دغه پوره پروسس چې دی دا غیر معمولي په دې حواله دی، په دې باندې چې دی موږ همیشه فوکس کوو خاص کر په ډیټ لاین پېښور کې چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې نه صرف دا چې الیکشن وشو مین سټریمینګ چې دی هغه وشو بوجود د بعض ابزرویشن بوجود د بعضې کمزوریانو، بلکې خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې اول ځل باندې دغه خلکو ته نمایندګي میلاو شوه. هغه د 20مې صدۍ چې کوم تقاضي دي د هغې سره به هماهنګېږي انشاءالله موږ به ورسره یو او د هغې سره سره چې د ټول نه غټ پوینټ دی هغه دا دی چې د دوی چې کوم ایمیج دنیا ته ښودلی شوی چې دا زورور خلک دی، دوی چې دي تشدد پسند دي یا دوی چې دي غیر جمهوري رویې ساتي یا د دوی په هغه ملکۍ نظام باندې چې دی یقین دی دوی جمهوریت یا پارلمنټ چې دی په دې خبره باندې نه پوهېږي. تاسو وکتله چې دا واحد الیکشن و چې په دې کې یو ډیت کیجوالټي چې د هغه ونه شوه. دا واحد الیکشن و چې مختلفه پارټیانې ټولې پارټیانې پکې وې، خو کله هم د مین سټریم پاکستان غوندې هلته کې څه کلیش ونه شو. دا واحد الیکشن و چې په دې کې خلکو د خپل ایجنډاز په حواله باندې د خپل پارټو د منشور په حواله باندې چې د کیمپین وچلو د امن دپاره یې وچلو او بیا خلکو چې په کومه طریقه باندې هلته کې راووتله او ووټ یې ورکړو. دا د پاکستان د تاریخ د تکمیل پاکستان طرف ته چې دی یو غټ قدم و. دوی چونکې اوس حلف اخیستی دی، د خلکو توقعات څه دي، دوی چې د خلکو سره کومې وعدې کړي دي د هغې نوعیت څه دی، د دوی د علاقو مسایل چې دي هغه څه دي، د حکومت ترجیحات چې دي هغه آیا د دوی هغه مطالبات هغه مشکلات چې کوم دي هغه پوره کولی شي، کمولی شي او که نه شي کولی. بیا دا چې موږ ټول په دې خبر باندې پوهیږو چې د خیبر پښتونخوا دغه نوې زمشوده اضلاع چې دي دا ایټلیسټ د مین سټریم پاکستان نه 50 کاله شاته دي. دا به مینج کېږي څنګه؟ دلته کې بیا چې دي په پاکستان کې فاینانشل کرایسس دي، 3 ایم پی ایګان را سره ناست دي، زما میلمانه دي 3 واړو ته د نوم اخیستو نه. زه په دې پروګرام کې هرکلی ورته ځکه وایم چې د 3 واړه ځوانان هم دي د مختلفو پارټو سره چې دي د دوی تعلق دی، د مختلفو علاقو سره د 3 ضلعو سره تعلق دی. او بیا چونکې تاسو ته پته ده چې دغه سفر کې موږ هم د دوی همکارانو موږ سره هم د ملګرو په حیثیت باندې چې دی چې دغه پروسس پیسفول خپل منطقي انجام ته ورسي. 3 را سره ناست دي، د هغو تعارف کومه. محمد شعیب صاحب دی، ستاسو د ټول زما په خیال باندې پاکستان د ټولې نه غټې حلقې چې دی اف آر چې ورته وایو هغه د شروع کېږي او زما په خیال د بلوچستان بارډر هغې پورې دغه کېږي. تاسو ته هرکلی وایم، مبارکي درته هم وایم. را سره د خیبر نه د ضلع خیبر چې ده د هغې نه ځوانه قیادت شفیق افریدي صاحب ناست دی. تاسو ته هم افریدي صاحب هرکلی راته وایم پروګرام ته تاسو تشریف راوړه. په دغه ټول ایشو کې چې بعد ټایم کې پکې دا خبره هم شوې وه چې جنوبي او شمالي وزیرستان کې د الیکشن ونه کړی شي، هلته کې د ډیلی کړی شي یا هلته کې بعض ایشوز را پیدا شوي. خو شکر دی چې دغه ځای نمایندګانو پولیټیکل پارټیانو اډمنسټریشن چې دی هغې دغه څیزونه ممکن کړله. شمالي او جنوبي وزیرستان چې دی د هغې سپیشل سټیټس دی. د تحریک انصاف ایم پی آی را سره ناست دی، هغه هم شکر دی ځوان دی. نصر الله خان وزیر صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی یم، تاسو جنوبي وزیرستان نه راغلي یئ. د تمهید خو ما د دې وجې نه لږ اوږد کړو، زما هسې هم تمهید لږ اوږد دي چې میلمانه چې دي هغه پوه شي زما په عزایمو باندې چېرې زه ستاسو نه څه تپوسونه کول غواړم چې څنګه لګېدل تاسو ته چې تاسو 3 واړه په اول ځل باندې راغلي اسمبلۍ ته؟ فرسټ ټایم راغلي یئ چې تاسو کله اسمبلۍ ته ورغلی سره د خپلو دوستانو د خپلو کارکونانو د خپلو ملګرو، بیا هلته کې سینیر لیډرشپ ناست و، هلته کې د حکومت خلک هم ناست و، د اپوزیشن هم ناست و، مین سټریم د پاکستان میډیا چې هم ناست و. ستاسو هغه احساسات څه و؟ بیا تاسو ته د دې خبرې څه اندازه یا احساس و چې په موږ باندې څومره غټه ذمهواري چې ده د دې حل اوچتولو نه بعد چې ده هغه عاید شوه یا راله راباندې؟ جی زه ټول اول عقیل یوسفزي ته شکریه ادا کوم او بیا د ایو ټي خیبر هم شکریه ادا کوم چې دومره اهم موضوع باندې مو راوغوستلو او یقینا د مو علاقې چې کوم مشکلات دي
هغه به څه صوبایي اسمبلي کې به مو اواز اوچتو او دوام اواز به چې کوم دغه مو په میډیا باندې اوچتو. نو زه تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو ماله PK 115 طرف نه موقع راکړه او د علاقې چې کوم ما منشور پیش کړی کوم مسایل دي نو هغه به زه تاسو له وړاندې کومه خبرې جی تعالی ښه پته چې جمعیت علماء اسلام دا واحده چې دا نو هغه د قومي اسمبلۍ جیوی ګټه دا یو دی PK 115 دا د FR پېښور نون سے یعنی دا د نظامپور بارډر نون سا FR DI خان دا د ژوب بلوچستان سره دا علاقه ټچ شوې ده او پاکستان ټول نه غټ حلقې دي دا غټ حلقې دا شپږ FRs پر مشتمل دي یعنی په هر یو FR کې UDC UAC دا ناست دي. بالکل. دویمه خبره چې زه جمعیت علماء اسلام طرف نه چې کله مالا ټیکټ میلاو شول او تاسو له ښه پته میډیا له چې جمعیت علماء اسلام قائد چې کوم دا مولانا فضل الرحمن صاحب هغه هر ځای کې چې کوم دا د قبایلو آواز اوچت کړی ده څومره 13 ده که 14 میلیون مارچونه وشو په هغې کې د هغه قبایلو آواز اوچت کړی دی او هغه دا پیغام ورکړی د خلکو له زه که راغلم یم زه یو قسم نه احتجاجن ویلی شي احتجاجن زه صوبایي حکومت کې راغلی یم په ما علاقه اوس هم چې کوم دا انضمام ذهني طور باندې نه مني دا حقیقت هغه د جیوی سټانس هم دی هغه دی جي هغه په دې نه مني چې د مو خلکو د دې خلکو سره رسم و رواج جرګه حجره سیستم پولیس تاڼه پټواري سیستم دا خلکو کې مو شته نه دی جي زه خپل هم چې کوم دا ما د خلکو سره دا وعدې کړي دي او چونکې دا پهله ورځ ما حلف واخیستل په 27 باندې نو ما دا ویلي دي چې زه به چې کله لاړ شم نو زه به قبایلستان صوبې آواز اوچتوم نمبر 1 دویم چې کوم دا زه به چې کوم دا د فاټه انضمام خلاف چې کوم دا یو بیل پیش کوم چونکې د مو اکثریت کم دی دې کې هیڅ شک نشته حق ته زه به خپل هر کوم چې کوم ځای کې ما آواز اوچتېدی شي کوم پلیټفارم نه د ما آواز اوچتېدی شي زه به خپل آواز اوچتم د خپل علاقې سره چې کومې خبرې مې کړي دي نو انشاءالله دلته کې زه لږ یو بل سوال کوم جی جی بیا شفیق صاحب له راځم تاسو چې کله کمپین چلو جی جی نو هغې کې به ستاسو په هغه ایجنډه کې یا تقریرونو کې به دا خبره شامله وه چې موږ د انضمام مخالف یو او موږ به قبایلستان یا پلانې بیا هم خلکو دا رایې شته هلته کې په جی موږ په FR پېښور کې جی 4 قومونه دي ټیک ده او په هر یو قوم کې تقریبا چې د 50 نه 70 80 ایوریج حساب سره حجرې دي هر حجرې کې مالا پروګرام شوی ده په هر ځای کې ما دا آواز اوچت کړی دی که الله مالا کامیابي راکړه نو زه به چې کوم دا د فاټه انضمام برپور خلاف دی آواز به اوچتوم الحمدلله هغه ما چې کله سپیچ وکړ نو ما د مشتغلین له اشارتم داسې وي چې باید په دې سیټ باندې مخکې اسد کیسر ناستو د دې نه مخکې چې کوم پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبې کې په فیډرل کې نو او جی په 27 مئی باندې روژې میاشت وه د اتوار ورځ وه او غالبا د دې حکومت ختمېدو کې درې څلور ورځې پاتې وي دوی چې کوم د په مو باندې دغه انضمام مسلط کړ او بهر چې کوم د ما د جمعیت علماء اسلام چې څومره ورکران دي هغې کې علما کرام دي مفتیان دي د مدرسې دي هغې راغلي وو احتجاجونه یې وکړو او احتجاج خلاف موږ څه جواب میلا شول په موږ انسوګیز کړو په موږ لاټیچارج کړو ما په 40 کسان چې کوم د هسپتالونه لړو او تقریبا 45 کسان په هغو باندې FIR کړ شوی و نو ما هغې له ده چې انشاءالله تعالی چې زه الله کامیاب کړم نو زه به دې پوره آواز اوچتوم اولنۍ ورځ د تقریر کړی دی کړی مې دی ماشاءالله دا خیبر ډېر اهم زموږ دغه د ډېر جغرافیایي اهمیت دی د وزیرستان غوندې هم ستاسو هم ډېره ټف مقابله وه ما ته پته ده چې حمیدالله جان صاحب هلته کې 2-3 کینډیډیټس نور هم وو هغه کم او حمیدالله جان صاحب چې دی ډېر د دې خبرې سره دا خبره لینک کوو چې هغه هم د انضمام مخالف پاتې شوی دی لکه دا ډېره ښایسته غوندې یو کمبینیشن دی چې هغې د انضمامه یا د مین سټریمینګ یا دغه کوم طریقه کار چې و د هغې مخالف دي او ستاسو چې کوم مخالف کینډیډیټ و هغه هم د دوی په هغه دغه بیانیې سره چې دی تاسو په کوم پوینټس باندې په خیبر کې چې دی کمپین چلول لکه زه ستاسو نه تپوس وکړم چې 1 2 3 4 هغه کومې خبرې وي چې د هغې په بنیاد باندې خلکو تاسو له ووټ درکړو اوس د خلکو توقعات څه دي عقیل یوسفزی صاحب زه د ټولو نه اول خو د تاسو شکریا ادا کوم د AVT خیبر چې دوی مخکې نه هم لکه د موږ په دغه مرج اضلاع کې یو ډېر ښه کوریج روان کړی و او اوس هم لکه وخت په وخت لکه نن چې کوم پروګرام اهم پروګرام کې موږ له د خبرو کولو موقع راکړه
زه به دا ووایم چې دا ټیک خبره ده چې د ما مخالف کینډیډیټ چې و هغه د انضمام مخالف هغه یو خپل منشور یا موقف یې وړاندې کړی و خو زه دا هم ویلی شم چې لکه مونږ په د فاټا کې سابق فاټا چې کومه وه مرج اضلاع کې یو څو انتخابات وشول او په هغې کې لکه دا خلک دومره هوښیار شول او لکه هغوی کې لکه مخکې به خلکو دغسې مختلفې نارې راوښکې چې لکه څنګه اوس د قبایلستان یو ناره خلکو راویستې وه خو خلک نن سبا هوښیار شوي دي لکه هغه په دغه نارو کې چې هغه بیا لکه ممکنه نه وي نو هغه اوس د دغو شیانو نه خبر شوي دي نو ما چې کوم خپل کمپین چلولو لکه دا هم تاسو ته پته ده چې د پاکستان د ازادېدو نه مخکې هم خو د هغې نه بعد هم وفاق مونږ یو خاص قانون لاندې ساتلی و د اف سی آر قانون لاندې دا هغه قوانین چې هغه انګریزانو بنیادي انګریزانو دا د 1901 نه لکه قبایلي اضلاع چې دي د بنیادي حقوقو نه محروم دي اوس دا یو سیستم روان و په هغې کې یو څو دوه درې طبقې خلک وو چې لکه هغې کې پولیټیکل ایجنټ و یا بیوروکریسي وه چې د مونږ د ډپارټمنټ یو لکه دا کې د احتساب څه تصور نه و په هغې کې چې کوم عام خلک وو هغوی ته ورځ په ورځ باندې د ژوند لکه د تېرېدو ستونزې زیاتېدې او هغه لږ خلک چې دي هغه به فیسیلیټیټ کېدل او هغوی به په ژوند کې نور امپرومنټ او ایډوانس کېدل به نو دغه یو شی و چې دا الیکشن چې دی دا په هغه ستا په هغه بیانیه باندې خلکو فیصله کوله چې یاره لکه د ده بیانیه څه شی دی دا نو زه به دا ووایم چې لکه مونږ ټیک تو چې خلکو ته هغه چې د مونږ کم مسایل دي او د هغې کم بیا مونږ سلوشنز پیش کول چې یاره لکه د دې مونږ په دې طریقه خلاصېدی شو خو که دا مونږ ویلی شو چې تیر کم اف سی آر قانون و د هغه لاندې د مونږ بنیادي حقوق چې دي هغه صرف کېدل هغه مونږ ته نو نو هغې په وجه باندې خلکو مونږ ته ووټ راکړو هغه خلک یې ریجیکټ کړل او مسترد یې کړل چې چا لکه دغه شي دغه زوړ نظام چې کوم حامیان وو یا د هغې چې چا سپورټ کوو هغه یې مسترد کړل خاص کر په خبر کې دا شی مونږ دغه کړی او دا کتلی هم تا ته بیا هرکلی ځکه یم چې دا ډېره عجیبه غوندې ناقابل تصور غوندې خبره وه چې د شمالي یا جنوبي وزیرستان نه د هغې یو داسې یو شکل دنیا ته داسې ور پیش کړی شوی په هغې کې د میډیا هم ډېر غټ کردار دی د بعضې خلکو کردار پکې هم دی چې هلته کې څومره پوره انداز کې الیکشن شو باوجود د دې چې هلته کې څه پرابلم شته د هغې موږ ذکر نه کوو زموږ خپل هم څه لیمیټیشن دي څومره تاسو توقع ساتئ چې تاسو درې واړه د مختلفو تاسو دواړه خو د تحریک انصاف سره خو څومره چې د 14 نمایندګان بیا یویشت هغه جوړېږي ورسره چې څومره به تاسو د خپل ولس چې کوم توقعات دي په هغې باندې به پوره وخېږئ ډېره مننه عقیل صاحب الله مو خوشحاله را الله د ای وي ټي هر وخت کامیاب لري تاسو زموږ هر وخت اواز جوړ شوي یئ داسې دی چې ته چې کومه خبره تاسو وکړه چې وزیرستان کې لکه یو داسې ماحول جوړ شوی و یا مطلب حالات خراب و یا ډېر خلکو دا کوشش کول او ډېر خلک مطلب لکه په ډېر لوړ لیول باندې هغه کوشش کېدل او بره لیول څه خبرې نه وې چې څه طریقې سره وي د الیکشن د سبوتاژ شي او د ډیلی شي صحیح هغه خلکو مقاصد پوره ولې نه شول ګورئ جي مونږ غرکړي کم خلکو یو مونږ غرکړي هغه سټیټس کو یو چې د دوی مطلب د قوم یا د ولس دپاره سوچ نه و د ځان د جیب او د خپل ښه کېدلو دپاره یې سوچ و هغه خلک ټول زموږ مخالفت کوي زه به د شعیب صاحب خبره طرف ته راشم د دې وجه نه چې مطلب مونږ فخر پرې کوو چې مونږ صحیح که نه کم از کم په داسې حالات کې د قبایلو نه دومره ډیموکریټک سیسټم سره چې مونږ ایم پي ته هم موقع میلاو شوې ده بي اے پي ته میلاو شوې ده جے یو آی ته میلاو شوې ده پی ټي ته میلاو ټولو ته میلاو شوې آزادو ته میلاو شوې ده نو دا ډېر غټ جمهوري خبره وي زه اباولو د خبره چې مونږ په آخري ورځو کې مرج کړلو پاکستان تحریک انصاف دا خو د دوی خپل ایم پي اے چې کومه ریزرو سیټ باندې راغلې ده د دوه ورځې اول چې کوم اول دغه والا اوت والا ورځ وه په ورځ باندې دې کلیر کړه چې دا نواز شریف هغه کړي دي مونږ بیا هم فخر پرې کوو چې کم از کم شوی دی مرج شوی دی ولې دی مرج شوی دی لپاره چې کم سټیټس کو وه کم د ستا د ملک کې مطلب د ځان د ښه کولو لپاره ناست و چا چې په تا کې څه یې که نه هغه پالیسۍ نه چلولې
مطلب په پولیټیکل پارټیز کې هم چې د ځان بچ کولو د ځان ښه کولو لپاره کومې پالیسۍ اوس خلک هوښیاران شول دوی وایي ها که نه چې یار انضمام بد شوی دی غلط شوی دی نو دوی دې ماته وایي که نه چې دای زموږ د پی ټي آی د کینډیډیټ نه په 500 نه کم مارجن باندې ګټلی نو مقصد ایٹ د سیم ټایم همغه پارټۍ ته هم ووټ ورکړی دی چې کم د مرجر طرف ته روان و بیا ایم پي ته هم ووټ ملاو شوی د مرجر طرف ته روان و دا نورو پارټیانو ته هم ملاو شوی دی مقصد هغه دی چې اوس مرجر شوی دی موږ په مرجر کې دنه پکار دی چې اوس حالات سم کړو زموږ د راتلونکي نسل دپاره زموږ د علاقې د ښه کولو دپاره چې موږ هغه دپاره بهتري راولو لیجسلیشن وکړو موږ ته موقع ملاو شوه موږ دا نه وایو که نه کیدای شي چې کوم بیان یې تاسو کوئ د صوبې یو مطلب داسې یو تصویر دی چې انتهایي ښایسته تصویر دی چې دا به وایي دا به وایي هغه به وایي که نه حقیقت یې کیدای شي هر څه وایي خو شته نه هېڅ هم چا موقع نه درله درکوله نن موږ تاسو سره دا موقع ده چې موږ مرجر نه پس پوسټ مرجر سوچ شروع کړو چې یاره موږ به کم قانون سازي کوو موږ به د علاقې د ښه کولو لپاره څه کوو موږ به د خپل چې کم بند سکولونه دي چې خلکو حجرې ته نه جوړې کړي دي ټیک شو هغه همدغه امیڼګان ده چې ته یې پاتې شوي دغه جوړې کړي دي هغه امیڼګانو چې کم ملکانو یا چې هر څوک دي که نه هغو خلکو چې کم سکولونه هسپتالونه ستاسو قبضه کړي دي په دې باندې هېڅوک هم خبره نه کوي زموږ غریب ولس نن هم په پرایویټ سکولز کې سبق وایي نن هم دی په پرایویټ هسپتال کې سبق وایي نو دا مرجر نه پس زموږ سره اوس دومره طاقت رالو چې موږ یې کولی شو کلیم کولی شو موږ په سخته باندې څه که نه د هغې شي ډیمانډ کولی شو د حکومت نه او د نور قانون چې کوم ده هغه کم از کم زموږ د صوبې پورې بلکل ستاسو په لاس کې ده ځکه چې د تحریک انصاف سره دومره مارجن دی یا دومره میجارټي د ورسره چې هېڅ مشکل چې دی هغه ورته نشته ورسره پرون هم مدیر اعلی صاحب تلم امن ته هغه د بجلۍ د پراجیکټ افتتاح یې کړې ده چې یاره موږ هلته کې چې کوم ماربل سټي دی هغې ته به بیا لوډ شیډینګ هلته کې نه کېږي دا په خپله باندې څیزونه چې دي د خلکو پرشر به هم وي لکه دغه خو اوس یو بیانیه چې ده خو په خپل ځای باندې زما به خپل یو سوچ چې یاره نه دا کول نو پکار ده خو چې موږ کله جمهوري خلک یو او وایي چې دا خو ډېر جمهوري پارټي ده ماشاءالله نو په هغې باندې بحث باندې نه ځو خو څومره زمونږ هغه توقعات والا خبره زه بیا کوم چې څومره یو ګیپ پاتې شوی دی هغه ګیپ چې راغونډېږي نو زمونږ په موجوده سیسټم کې یا زمونږ په صوبایي حکومت کې ستاسو په خیال باندې دا صلاحیت شته چې د دغه علاقو چې کم هغه پسماندګي ده د هغې د لرې کولو لپاره خپل کوټلي ګامونه چې دي عملي اقدامات چې دي هغه اوچت کړي ګیل صاحب تا د سوال نه مخکې زه د محمد رسول الله یو انضمام باره کې یوه خبره کوم دوی وایي چې تا له 18,000 ووټ میله شوی ده او ما سره چې کوم پی ټي آی کینډیډیټ و هغه په کم مارجن باندې هغې تا نه کړی دی د انضمام باره کې زه دا وایم چې زه د انضمام خلاف نه یم چې ته په یوې قوم باندې په قبایلو باندې یوه فیصله مسلط کوي د هغې د خپل د حق نه ته محرومه یې د هغې نه ته خلکو خو ووټ ورکړو که نه نه خلکو ستاسو د پارټۍ څومره ایم پي ایز د شفیق صاحب نه علاوه خلکو ماله موټ راکړ خلکو ماله موټ راکړ خو ماله خو یو په دې راکړ چې ته لاړ شه صوبې کې ته آواز اوچت کا د قبایلستان صوبې آواز اوچت کا زه خو دې له لاره نه پرېږدم صحیح دي خو الریډي په موږ دي الریډي په موږ شی مسلط کړ چې زه بیا د الیکشن نه مقابله کې نه ودرم نو چې نور څومره قبایل باندې ظلمونه کېږي نو هغه لار خو به ته زه بندوم چې هر طرف نه وي که صوبې لیول طرف نه وي که د وفاق طرف نه وي او پاتې شول دا د نصیر الله له پته چې کله ته الیکشن کوي دا یو قسم له فاټه ځینې الیکشن ویلی شي تا سیټینګ حکومت هم په صوبې کې ده پاکستان تحریک انصاف په فیډرل کې هم ده او چې تا حکومتونه په دواړو په مرکز او په صوبې کې وي بیا د هغې خلاف ته الیکشن ګټل دا ډېره غټه خبره ده ګیل صاحب ګوره تاسو دا کریډټ ورکوي ورته که نه چې بیا هم تاسو وګټله زمونږ سره مطلب زه دا خبره کول غواړم زه دا والا خبره سپورټ کوم چې ګورئ زموږ حکومت و ښه طاقت سره و خو تاسو ټولو له مکمل نصیر خان دا خو ګوره نصیر خان دا خو ما له پته ده چې ما څنګه فایټینګ وکړ دا تا له ښه پته ده ما په حلقې کې جی ایف آر پېښور کې نصیر خان یوسفزي به انټرسټ اخیسته کمپین به باقاعده کول ایم این ای چې کوم ده ایف آر کوهاټ کې شهریار افریدي به اخیستل په حلقه کې ګورنر صاحب هم اخیستو ګورنر هم اخیستل ډیمال کې وزیر اعلی هم اخیستل او اسلام آباد نه زلفی بخاري پکې انټرسټ اخیستل دا خو ما له پته هشام خان د مال کې څه کار دی چې هغه ایف آر لکه خپل ورور راستي الیمین ګنډپور څه کار دی چې هغه ډي خان له مال خلک راستي
دا ته مونږ کریډټ راکا او د مو پی کې 115 ته کریډټ میلاو دی زما خو خپل خیال دا دی زما خو خپل خیال دا دی چې کریډټ لکه تاسو زه یو منټ خبر کوم زمونږ په حلقه کې ګوره منه شوي وو چې مطلب غضب نه راځي منېګان ام پیګان منه زمونږ په حلقه کې شکور صاحب راغلی دی مفتی صاحب راغلی دی فرت الله بابا راغلی دی پیپلز پارټي سپورټ لپاره شیر اعظم وزیر راغلی دی سپورټ لپاره نور خو زمونږ ما خو هیڅ کوم نه دی راغلی زما په خیال مې افتخار هم درغلی مې افتخار صاحب وخت بابک صاحب راغلی څه وسایل دي هغه څه ماشين دي دا اوس مفتی شکور سره څه نه خو تاسو ممنوع ګوره هغه 15 سټونه اغستې شیخ صاحب ګوره په دې کې زیاته وکړو هغه 15 سټونه اغستې په دویمه پارټۍ چې دا خو تی پکې آزاد خو پکې نه عقیل صاحب یو دای نه دی لکه دا الیکشن داسې شوی دی چې په تاریخ کې ډومبی الیکشن دی چې په دې کې چا اچا لکه چې ریزلټ وتلی دی نه پکې مخالف کینډیډیټ هغه په مخه خپل ریزلټ ایکسپټ کړی دی په دې کې لکه ابزرور وو په دې کې ټوله میډیا هر یو شی زه ویم چې لکه دا یو مثال پیش و په دغه زموږ په تاریخ کې چې یاره لکه یو الیکشن داسې وشو چې په مرکز کې حکومت دی په صوبه کې هم دی او بیا دومره یو میکس ریزلټ هغې ځای نه راځي چې پا کې جی یو آی الیکشن ګټي په هغې کې این پي هم ده په هغې کې د مونږ بل ګوند یو ملګری دی پکې آزاد هم دی پکې تقریبا آزاد هم پکې ډېرو ګټلی دی نو زه ویم چې لکه دا خو نه جسټیفای کیږي چې شعیب خان څنګه وویل چې یاره زما داسې مقابله وکړه او په ډومبي ځل ګوره دا شوي دي چې چېرته حکومتي مشینري پکې نه ده استعمال یو ایم این اے عام لکه منسټر یا کم نور ډپارټمنټ خو پرېږده چې یو ایم این اے په کمپین کې حصه نه شوه اخیستی او بل زه خپله ما خپله لکه آزاد حیثیت سه الیکشن لړو کړی دی نو زه چې هغه شی لکه زه هغه پوزیشن دغه کوم چې یاره لکه زه په خپله په آزاد حیثیت د دغه الیکشن نه دومره مطمئن وم چې د مونږ به کله داسې معمولي یو نغه راغلو او مونږ به هغې کې خبره وکړه نو هغې باندې به مخې سره انتظامیه ایکشن اخیستو او د هغه شي مخه به یې نیوه نو لکه دا شی لږ ښه نه دی لکه یو دا مو شو چې ټولې دنیا له یو میسج لاړو چې ډېر یو ټرانسپیرنټ او پرامن او بله دا خبره ده چې دا دومره پرامن خلک دی چې ګوره د دومره غټ خطرناک بیلټ کې چې هلته کې سیکورټي فورسز خپل یو امپلیمنټس دی د هغې خپلې مسلې دي پکې نور فیکټرز بله جي د هغې نه علاقه کې هغه ډېر دي د هغې باوجود چې دی هلته کې دومره پرامن الیکشن شو چې په دې کې یو مړه نه ده شوی الحمدلله بل هغې نه علاوه لکه ګوره الیکشن چې دی پرامنه وشو یو میسج لکه دا الیکشن چې کېدو د حکومت دپاره یو غټ چیلنج و دا څه په پېښور کې نه کېدو چارسده مردان په هغه ضلعو کې نه کېدو چې په هغوی کې د دغه نه الیکشن را روانې دي د 47 عادت دي او لکه دا په یو داسې علاقه کې کېدو یو چې ټولې دنیا نظر وپې چې یاره دلته پته نشته اوس چې دا الیکشن کېږي دا که به مارداړ کېږي دا که به بدامني کېږي دا به بیا یو بل ریزلټ نه ایکسپټ کوي د خلکو کې شعور به دومره نه وي چې دوی یو بل برداشت کړي بیا نو زه دا ویم چې یو ښه میسج لکه هغې کې دا شی نغښ شول چې یو د موږ د خلکو باره کې د ټولې دنیا تاثر بدل شو که دغو خلکو سره د 1947 نه یا د 1901 نه دوی سره ظلم شوی دی صرف دا شوی دی چې هغوی ته موقع نه ورکول کېږي دغه د الیکشن موقع موږ ته میلاو شوه یو سیمبولیک الیکشن وشو لکه د موږ په علاقه کې چې کوم الیکشن وشو هغه اوس د سیټل دپاره سبق شو چې یاره هغې کې یو تو میمې د یو دوه کینډیډیټ ونه شول یو بل له به چې موږ په پولینګ سټیشنز کې راغلو باقاعده میلاوېدو به نو دا یو بل میسج پکې د ګورنمنټ د الیکشن کمیشن د سیکورټي فورسز باره کې چې هغه خامخا اپریشیټ کول دي چې هغوی د امن و امان وضع په دومره خطرناکو حالاتو کې چې یو بورډر علاقه ده د هغې لکه په داسې طریقه پرامن الیکشن کول شک نشته چې دا د پاکستان د تاریخ د ټولو نه اهم او د ټولو نه غټ پرامن او ټرانسپیرنټ الیکشن شوی دی دغه الیکشن به 4 کاله پس په دې کې چې کوم حالات په سیټل کیوي دا به په دې کې وي جنگ جګړه هغه وجه ته ښایي چې کله تا په علاقې کې پټواري راشي پولیس راشي تحصیل کچهري راشي دا شی اتوماتیکلی پیدا شي
خدای تاسو له ژوندي لري سره کله پاس تاسو له دا خیر دا په امریکا کې هم دي د پټواریان هغه زه برې کلمه دا شی چې چرته لاړ شي ګره جی زه برې کلمه یو خبره کول زه برې کلمه د مشر چې دی هغه خو ګوره په ډېر خلک اوسېږي او په اسلام آباد کې اوسېږي او پټواله چې دی هغې دا قوانین هغو هلته کې ټیک دي نواز شریف سره کولیشن کیو دې باندې سوچو زه برې کلم بیا چې تاسو ته خبره وکړئ ګران کتونکو اخلم ورکوټه شان برې یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم درې ځوانان لیډران سره ناست دي د ایکس پارټا کوم چې قبایلي سیمې دي ډېر خوند کوي یو وزیرستان یو خیبر او بل چې دی هغه د دې ټولو علاقو هغه دغه چې ورته وایي پیس کې چې ورته موږ وایو شعیب صاحب چې هغه زموږ شپږ جزیرې ته جزیرې ته هم ویلی شي پیس کې ورته هم ویلی کېږي که نه هغه ستا منډیټ چې دا ډېر خطرناک دی لکه ډېر چې دی د خلکو توقعات هم ډېر زیات دي پکې تاسو په دغه باندې دغه کوره په دې بحث موږ نور نه منډه کوو نه جمهوریت یا منو یا نه منو چې منو نو جیوایي او دغه چې دی د مولانا صاحب او محمود خان چکزی صاحب چې موږ نه منو بس موږ ورته چې اوکې نور اکثریتي پارټیانې چې دي هغې ومنو ده بس خلک راغلل لکه دا چې دی په جمهوریت کې اکثریتي رایې چې دا دغه کېږي د لکه موږ ستاسو منډیټ دې مني نو تاسو د دې هم منډیټ منئ که نه لکه دا ښه خبره ده چې مین سټریمینګ د هغې وشي خو دغه په اولنۍ ورځ باندې زه هغه خبره بیا ریپیټ کوم په اولنۍ ورځ باندې چې تاسو کله په هغه ایوان کې کېناستئ چې د دې خپل یو ډېر غټ تاریخي پس منظر دی په پاکستان کې د دې نه مقدسه او تاریخي اسمبلي چې دا هغه بله نشته ځکه چې دا د پارټیشن د مخکې د دې خپل یو ډېر غټ دغه پاتې شوی دی یو رول پاتې شوی دی تاسو څومره احساس و چې موږ چې د کومو خلکو نمایندګي کوو د خیبر نه د شمالي وزیرستان نه د ممندو نه د باجوړ نه دا خلک څومره شاته پاتې شوي دي او دا څومره ګران کار دی د خوشحالۍ خبره خو هم ده خو لکه دا خو د ذمهوارۍ خبره هم ده نو لکه څومره تاسو هغه چیلنجز ګڼئ چې د دې نه د راوتو لپاره به موږ له به څومره ګامونه چې دي یا څومره کوشش چې دی هغه به کول غواړي وکیل صاحب زه چې کله اول قدم ور واخیستو نو خامخا ایکسپیرینس هم اولو او چې کله سیټ باندې کېناستو نو ذمهوارۍ احساس چې کله راته کېدو که نه چې یار دا خو ډېره غټه ذمهواري ده واخیسته خو یو شی بیا ډېر قیمتي و چې زموږ پارټۍ ورسره اپوزیشن چې کومې پارټیانې دي دغو موږ له داسې ویلکم وکړو چې موږ له انتهایي زیات ملاتړ وشو زموږ لکه دا محسوس کړله چې یار دغه خلک زموږ دپاره اواز اوچتول غواړي بلکې دومره حده پورې خبره وشوه چې اپوزیشن لیډرشپ هم زموږ صوبه اوبویسلی زموږ حکومت دی اپوزیشن لیډرشپ هم دا وویلل چې د فاټا په ښه کېدلو کې به موږ رکاوټ نه جوړېږو صحیح نو زموږ لپاره زه وایم چې د ټولو قبایلو لپاره د فخر خبره ده چې موږ له یو ښه ویلکم وشو موږ خو مطلب لکه ما خو ما په اول سپیچ کې پرون مې وکړو په دویمه ورځ باندې نو ما یو خبره ورته وکړله ما چې ما د چغو ته زړه کېږي وجه د څه شي که نه چې اوس مې ازادي محسوس کړه خلکو چې وکړې هغه هم د خوشحالۍ ویستې که نه اوس لکه موږ ته څه که نه اواز میلاو شو کنې موږ ته ژبه په 97 کې میلاو شوې وه خو اواز هم نه و دې ځل اوس موږ ته اواز میلاو شوی دی د خپل ولس د خپل غریب خلکو د کام خبره کولی شو دغه دپاره سټینډ اخیستلی شو جی هغه شوه بیا چې دي موږ مین سټریمینګ چې موږ کله خبره کوو نو هغې کې دا چې انټرکشن وشي که نه بلکل انټرکشن وشو هغه د جنوبي اضلاع یا د قبایلي سیمې چې دی هغسې انټرکشن نو کوم چې وسره دغه کم داسې غټې ستونزې دي چې هغه تاسو ګڼئ چې ستاسو دغه غټه حلقه چې ده هغه دغه باندې ستا حلقه دومره غټه ده د هغه ستونزې چې دي هغه هم ډېر عجیبه وي مختلف قومونه چې دي زما خیال دا دی چې زمونږ د پېښوریانو د بډبېرې د خلکو نه واله او هلته کې د کاکړو پورې دا ټول چې دي یو انټرکشن به ورسره ستا شوی الیکشن کمپین چې دی هغه هم ډېر زیات ګران کار به پکې چې څومره دغه ستا علاقې چې کوم دي د کومو چې ته نماینده یې هغې کې د لایف سټنډرډ چې موږ یو شي ته وایو د ژوند معیار چې دی هغه څه دی لکه تاسو خو به کتلي کمپین کې خو دا ډېره ښه موقع میلوي یاره جي ما خو 3 میاشتې الیکشن کمپین وکړ بلکې 2 میاشتې زه اف آر پېښور له لاړم نو اف آر پېښور کې جي ما یو داسې یو پریدي قوم ده چې نن دومره خفه شوم او ما چې یار دومره پریدي چې دا د نظامپور سره ټچ دی زه چې لاړم جي ما
یو منظر هغه وکتل منظر مې وکتل چې ما چې یار دومره جدید دور کې دا خلک د اوبو د وسایلو نه محرومه دي. ته په لای کې نو که جي خلکو داسې چاردیواري غوندې جوړه کړې وه، چاردیواري غوندې او اوبو غوندې تالاب او مشینو یې ته لګولې، هلته بجلي هم داسې په ټایم باندې ځي، په 24 غنټې کې 1 غنټې لا راځي، هغه خلک اوبه هلته سټور کړي. بیا هغه زنانهو چې کوم د بار د کورونو نه راځي او د خرو باندې خپل مټکي راخیستې وي او جي داسې ولاړ وي که څنګه په پیله تاریخ باندې پنشنیان خیبر بینک بار له ولاړ، نشل بینک له ولاړ وي، یا که بجلی بل او د ګیس بل اخرنی تاریخ بینک له بهر ولاړ وي، ارش وي، داسې دی ولاړ وي. او بیا چې تالاب کې کومې اوبه جمع شوي وي هغه چې کومې اول نمبر نیولې سکو له وړې ده اوبه اسکنو دپاره جي اسکنو دپاره جي وړلې او هغه اوبه به چې ختمې شوې نو چې کومې زنانهو پاتې شوې نو هغې به اټومیټیکلي هغې به بیا سهار نمبر شول او چې بیا به کومې په 2 میرزې راغلې نو هغې بیا په 3 میرزې. دا تقریبا اوس هم دغه سلسله روانه ده. دا خو موږ وایو چې دا په کرک کې دا شی دی یا په ډیخان کې دا دلته کوم دی د نظامپور سره؟ په اف آر ټایم کې زه تللی وم جي ما هلته هم 15 کمونه دي په هر یو علاقې کې جي د اوبو ټیسټ چې کوم ده هغه مختلف ده. دومره د اوبو څښلو دومره غټ تکلیف ده جي. دا صرف نه په ډي خان کې هم ده جي، په بنو کې هم ده، په لکي کې هم ده، په کوهاټ کې هم ده جي، په هر ځای کې جي اوبو تکلیف. مطلب نور سہولیات خو پرېږده د اوبو د څښو د اوبو دغه دا ډېر زیات. نصر الله تاسو خبره کوله مینځ کې ما دا ویل چې جی دا تاسو هم وګورئ کنه چې ټانک کې لګاتار ایم ایل ایم پی ایس او پاتې شوی دی، د بنو چیف منسٹر صاحب پاتې شوی دی، ډي نه نه زه د اف آر خبره کوم، زه سټل خبره نه کوم. ګوره اوس تاسو مونږ به دې باندې جواب گزار خو در باندې کوي کنه خیر دی. عقیل بھائی زه د اف آر خبره کوم، زه د سټل خبره نه کوم. سیریس مسله زه د اف آر خبره کوم. په اف آر کې 2013 نه 2017 پورې د پی ټی آی ایم این او کې سر جمال د هغې نه مخکې چې کوم د انډیپینډنس په الیکشن به کول، هلته چې کوم د پارټو هغه نو آزاد به خلکو درېدو نو دا 15 کاله خو چې کوم دا پی ټی آی حکومت کړی دی په دې علاقې کې. تاسو خبره کوله مینځ کې لکه تاسو د اوبو د سکرو د تکلیف خبره وکړه نو زه که د خپلې حلقې باره کې خبره وکړم نو تاسو ته پته ده چې د مونږ حلقه چې وه دا ډېر د سختو حالاتو نه تیره شوه. ډېر بد حالت مخکې چې پکې د کمالي وزیرستان پاتې شوی داسې ستاسو داسې زمونږ د لکه باړې حلقه چې د پی کې 107 خاص کر دا مخکې چې کم ما خو درته وویل چې زوړ نظام کې څه لکه عام خلکو ته هغه حق نه میلاوېدو، یو زورور یو دغه به لکه هغه به په میرټ باندې هغه د اوبو سکیمونه وو که هر څه وسایل تقسیمېدل نه، خو چې لږ ډېر څه وو هغه په دې ملک صاحب په کور کې وو که نه لکه په 1 کیلومیټر کې 15 سکولونه به وو، په 20 کیلومیټره کې به بیا یو سکول نه وو. دغسې د اوبو سکلو سکیم به د ملک د کور سره د کم چې غټ حاجي صاحب به و د هغه کور سره به سکیم و، بیا به عام خلک چې دي. زه به د دې خبره دا وکړم چې مخکې کوم د مونږ د حلقې لږ ډېر څه په د 80 کالو کې پکې څه کار شوی و یا څه سهولت راغلی و، هغه په د تیرو 10 کالو کې پوره ختم شو. لږ ډېر چې انفراسټرکچر نو هغه هم ختم شو. په هغې کې لکه مسایل که اوس مونږ بیانوو په دې باندې 100 غنټې بس کول دي، ځکه چې د سکلو د اوبو به زه تاته دا یو دغه پیش کړم چې زه په دلته باړې علاقه کې د درې سره د دوی د حلقې سره نږدې پرتې علاقې دي، لکه بره دره ده او لاندې وساټیج زمونږ د حلقې چې کوم علاقې په دې کې مونږ په کمپین کې چې ګرځېدو نو یو بره په د غر کې یو څو کورونه وو چې مونږ هلته کې د کمپین سلسله کې هلته وختو. نو چې کله زه په چړایي وختم هغه حجره کې کېناستو نو هغه مونږ ته ستړي مشي ویل او خبرې کېدې نو مونږ د هغې د چړایۍ د خطو د وجې نه خبرې نه شوې کولی او چونکې لکه مونږ ته مخکې داسې تکلیف سام نه شو نو هغو خلکو مونږ ته همدا وویل چې یاره لکه مونږ ته د اوبو سخت تکلیف دی، مونږ چې اوبه راوړو نو مونږ د په دې چړایي کوزیږو او بیا یې په سرونو راوړو نو چې سار لوړ شو تر غرمې پورې ماسپښینه پورې مونږ په سر اوبه راوړو چې یو سړی همداسې پیدل په یو چړایي نشي ختلی، هغه به ځان سره لکه په سر اوبه راوړل. بیا پکې داسې ډېرې علاقې دي چې د سر نه هغې ته سرکاري ډپارټمنټس تلیم نه دي، ځکه چې دا د اثر رسوخ والا یو وخت خو تاسو یاد شي که زه ستاسو خبره کټ کوم
شیف صاحب ته هم پته ده چې حکومت چې دی سټیټ چې دی هغه به صرف سړک ته وي سړک نه خلاف څه بدلې نو هم وي او دا دومره سپکه خبره هغه خلکو باندې موږ له افسوس راځي چې دې ته به علاقه غیر وي لکه په دې به خلکو فخر هم کوو که نه چې دا علاقه غیر د اندازو لګو نو دغه ستونزې جي لکه دا د سکلو د اوبو خو که ووایې لکه بیا پکې داسې هم شته د موږ تیرا علاقه ورته وي درس جومات زموږ دی جنت دی او لکه هغه جنت دی خو بنیادي سهولتونه پکې نشته هغه هلته اکثر اوبه جي دي په لاندې چشمې خو لاندې وي کورونه بره دي نو هلته ډېر بعضې پکې شته هم نه دی نو لکه اوس هم هغه د تالابونو اوبه څکي هغه باراني دغه شي تیرا زموږ حلقه کې راځي نو لکه که ته وویل د مسایلو چیلنجز چې دي دا ډېر زیات دي خو لکه مونږ پر امید یو انشاءالله د مونږ یو خپل لکه زمونږ نیت دا دی او حکومت هم چې مونږ ګورو لکه مونږ سی ایم صاحب چې دی هغه په قبایلي مرج اضلاع کې چې دی ډېر انټرسټ دی فنډونه لکه انشاءالله چې دوی لکه کم بیان کړي دي یا کم فنډونه منظوري راغلي دي او د قبایلي اضلاع لپاره چې کم مختص شوي دي نو که دا په انصاف تقسیم شي نو د موږ اول پرایورټي دا وي شفیق خان زه ستا خبره کټ کوم د هغه لږ دغه زیاته جوړېږي کوټه که نه ته دومره چپ ناست یې لکه زموږ دپاره ځکه چې شفیق ستا د مطلب خبره کوي زه هم ستا د مطلب خبره کوم زه دا خبره کوم چې کو دا فنډونه او د انتظام 50% هم وچلېدو که نه د مخکیني نه ښه دی جي زه د شفیق بھائی ته یوه خبره کوم انشاءالله موږ د باجوړ نه سټارټ نخلو قبایلستان تحریک اګاهي پروګرام واخلئ موږ خو په هغې باندې نه بله خبره کوم که چیرې انشاءالله الله به کوي د تاسو حکومت هم ختموئ د وایي په دغه باندې الغا کوئ د انتخابات باندې دا صوبې تحریک قبایلستان دا به انشاءالله وارث رنګ راوړي کامیابېږي به زه د له اوسه نه خوشخبري ورکوم چې تیرا به انشاءالله موږ د صوبې اسمبلي هال پکې جوړېږي تیرا انشاءالله چې کوم کې قبایلستان جوړ شي شکله ولې ښه خبره ده ښه خبره ده دا موږ ستاسو دا حق خو موږ ټول منو فلحال چې دی موږ د جمهوریت خبره کوو او جمهوریت دا دی لکه جی موږ لکه استاسو خبره هم کټ کېږي خو لکه موږ ګوره په دې نارو باندې مخکې په خلکو په موږ باندې سیاست کړی دی موږ به اوس خپل فوکس چې دی د خپلو بنیادي مسایلو نه زیات سیاست به ځکه نه کوو چې زموږ زموریانو نوعیت بدل شو او لکه که زه اوس خلکو ته دا یو ناره ورکوم چې یاره زه به قبایلستان جوړوم او بیا به زه دلته پارلیمنټ هاوس راوړم او یا به دا کوم خو مخکې د هغې نه مونږ په کار دی چې په همدغه سیسټم کې دننه دا ایفرټس وکړو که مونږ په لیجسلیشنز وي د مونږ د علاقې باره کې چې هغه وکړو او که د مونږ چې کم بنیادي مسایل دي لکه اوس لکه یو کس دی هغه ته د څکلو اوبه نه میلاویږي د هغه بچي ته تعلیم نه میلاویږي تعلیم نشته او هغه چې روزګار نشته زمونږ په علاقه کې جي ډېر لکه ګوره زمونږ علاقه که چې څومره روزګار و هغه ختم شوی دی لکه که هغه تجارت و که هغه انډسټري لږه ډېره چې چا خپل سیلف فاینانس بیس باندې کړي وه لکه هلته خو د بینک تصور هم نشته دی دا ټول هر څه ختم شوي دي نو اوس لکه مونږ خلکو ته داسې نارې یا داسې دغه ورکول چې یاره لکه مونږ به دا کوو مونږ اول په کار دی چې په همدغه سیسټم کې چې دا کم دی مونږ خپل اوس زه دغه ملګري ته هم دا ویم چې تاسو هم وخت مه ضایع کوئ ډېر قیمتي وخت دی دا 4 کاله زموږ سره او په دې کې د خپلې د حلقې د عوامو دپاره په قانون سازۍ کې بډ چر کې حصه اخیستل پکار دي بیا چې زموږ کوم بنیادي مسایل دي کوم بنیادي حقوق دي چې 70 کالو نه سلب کېدل په وړومبي ځل موږ ته پلور میلاو شوی دی چې هلته موږ د خپلې تاسو به څنګه چې مو الیکشن پوره امن او سیاسي وکړو داسې به تاسو د خپل کردار په ذریعه دا چیلنج ثابتوئ چې دا خلک چې دي که نه دي په باره کې چې د 100 کالو نه کومه بیانیه وه چې دا بلکل غلط اوس جي د 3 ورځو زموږ چې کم هلته کې په اسمبلی کې ناسته ده هغه چې موږ سره کم د زاړه ملګري کیني هغوی اوس نه موږ هغه اپریشیټ کوي یا وي چې یاره زموږ توقعاتو نه تاسو بړ کړئ یس هغه مو چې ما تقریر کړی دی په ورځني ورځ باندې تقریر کړی د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان به راته خامخا ذکر وکړئ چې هلته کې نور کمپلیکیشنز هم دي موږ 4 وړه د هغې نه خبر یو زموږ کتونکي چې دي هغه ته هم خبر دي پرې د لا اینډ اډر سچویشن هلته کې چې دی څنګه دی او د ایکسټینشن اف د سیول انسټیټیوشنز چې کوم دي دا په کومه مرحله باندې دی آیا داسې خو نه ده چې هلته کې د بعضې قوتونو یا د بعضې تحریکونو یا د بعضې بیانیو د وجې نه خلک چې دی یا ستاسو دپاره هغه فریلی موومنټ یا د څیزونه چې کوم دي دا مشکل دي حکومت هر څه د حکومت په دغه کې دي په کنټرول کې دي او د ولس ریسپانس چې دی هغه څه دی ورته عقیل صاحب وران وزیرستان
دومره حالات چې کم پې تېر شول تاسو ټول ته نه خبرې په موږ نه زیات پې خبرې وړې تاسو میډیا تاسو ډېر زیات وګرځېدئ هغه واپس پخپو ودرولو لپاره ټیم خو به خامخا اخلي مطلب ټیم به هم اخلي او مطلب لکه دا یې که نه چې هغه کم سیسټم چې کوم مات شوی دی اوبویسلی اب څه کنه انسټیټیوشنز به واپس ودرولو باندې کنه تحریک ولې اوچتېږي تحریک هله اوچتېږي چې کله ستا په زړه کې یو بړاس وي ته یو باسل غواړې مطلب دا تحریکونه چې څومره دي لکه اوس ماشاءالله 10,000 ته دوی 1 ملیون وایي خو خیر 1 ملیون مارچ همداشان دا نور چې کم مارچونه وشول یا نور چې کم زموږ پی ټي ایم ملګري چې کم دي کنه چې کم راووتل دغه خلکو مطلب دغه خلکو باندې یو تکلیف یار داسې یو نسل دی چې د جنگ د ډز نه را پیدا شوی دی او معاشن در غټ شوی دی ټول عمر هم داسې خبره بوم سخته دی دغه لهجه بوم سخته دی دغه شکایت بوم ډېر سخي دا لکه هغه شي نه دي چې کم دی وجه نه واپس مونږ خپل دا وایو کنه زه اوس لکه خپل پارټۍ ته هم د ریکویسټ کوم پوره کې پی ته د څومره ممبران دي چې جی لکه اوس زموږ فاټا ډیولپمنٹ اتھارټي یو اداره وه دا نن لکه نوټیفیکیشن وشم چې ډیزالو شو ما پرون په سپیچ کې دا خبر وکړه چې زموږ یو اداره وه لکه فاټا ډیولپمنٹ اتھارټي څنګه پی ډي اے جوړه ده ډي ډي اے جوړه ده ابټاباد ډیولپمنٹ اتھارټي زموږ یو اداره وه ښه وه بده وه خو په 10-12 کالو کې دوی پک ټیمونو کې کار وکړو چې پک ټیمونو کې ډېر زیات مشکلاتونه انټرنیشنل ادارو ته فنډینګ کړی او دوی د انجینران پکې اغوا شوي دي په باوجود به هلته کې کار کېدل او ماشاءالله سپیسیفیکلی زموږ د فاټا خلکو باندې د علاقې باندې دوی فوکس وو پکې سکل ډیولپمنټ وو پکې واټر ریزروز وي پکې ډیمونه وي پکې مختلف نوټ پروجیکټ وي داسې زه دا وایم که نه اوس کې پي ګورنمنټ ته او ټول لکه دا زه د قبایل طرف نه ورته وایم چې زموږ چې کوم فنډ دی موږ له داسې کي چې موږ له سایډ د کي مختص دي د کې پي سره د میکس کوي نه ولې چې موږ دومره زورور نه یو موږ دومره تکړه نه یو چې بیا هغه واپس راوباسو نو موږ دا وایو چې د کې پي نه چې کوم د فاټا چې کوم حق دی هغه د الریډي هغه فنډ خو الریډي مختص دی خو هغه له میکانیزم تاسو وایي دا ډېر ښه تجویز دی چې هغه داسې وي چې تاسو ته پته وي چې یاره زما د علاقې دپاره زما حلقې دپاره دا دی چې کومه وه 2018-19 والا هغه کې وزیرستان به بیلو شمالي وزیرستان به بیلو اورکزۍ به بیله وه خیبر به بیلو ښکاره به پراته وي نو موږ ته به یوټیلایز کول اسان وي موږ به هغه خلک اپلفټ کول به اسان وي که چېرته کې موږ داسې په جوینټ هغه کې کېدو راته نو دغې دا پته نه لګي که نه چې نصیر که زورور شو نصیر یې وړو که مطلب شعیب زورور شو شعیب یې وړو نو مطلب موږ دا وایو چې ایکول ډسټریبیوشن دی وشي ښه ډسټریبیوشن دی وشي د آبادي په هغه دی وشي خو یو فارموله ده آبادي پلس ایریا پلس ایریا دغه یو کمبینیشن دی آبادی پلس ایریا ډیوایډډ بای 2 هغه پالیسی باندې دی وشي زموږ وزیرستان دومره غټ بجاور اوس آبادی زیاته ده خو بجاور حلقه ډیره وړه ده نو زموږ وزیرستان په ماشن ته ایکولی څه شي کنه بیا په خیرت تکلیف وي چې وزیرستان په 50 کالو کې آبادیږي ډیره خبره بجاور په 15 کالو کې آبادیږي ان شاء الله په 2 ورځو کې چې ده نو وزیران اخلي 2 وزیران او یو 2 مشران علي زما په خیال باندې او ستاسو پکې امکان چې د پکاره چې جوړیږي بیا غټه خبره ده چې هم دا خبره چې تاسو په اسمبلی باندې کوئ په اسمبلی فلور باندې کوئ یا کابینټ کې کېنئ یا خپل پارټۍ کې کېنئ د دې اثر خو به وي که نه جي بالکل داخلي 3 منټه پاتې دي نصیر الله وزیر صاحب چې کومه خبره وکړه چې په آبادۍ باندې یا بیا دغه وسایل چې کوم اوس راځي دا په دې طریقه تقسیم شي خو دغه څه زه یو بل شی ایډ کوم چې په دې کې دا شی وکتل شي فوکس ته هغه علاقې ته ورکړل شي چې په هغې باندې میلیټنسي ډېر او هغې خلاف چې کوم اپریشنز شوي دي اوس زه په خپل خیبر کې تاسو ته ویم که د جمرود او لنډي کوتل سایډ وګورئ نو په دې کې آی ډي پیز نه وو شوي په دې کې چېرته سرکاري بلډینګ وران شوی نه دی نو پرون هم د ایجوکیشن چې کوم ایډوایزر دی د هغه سره چې د مونږ میټینګ وو نو په ای ډي پي کې یو سکیم و چې په هغې کې ایډیشنل رومز وو واشرومز وو په هغې کې فرنیچر هغه وو نو ما ویل چې زما په حلقه کې خو سکولونه ټول وران دي لکه خو بالکل ډیمالش دي نو په دې ای ډي پي کې مونږ رانغلو او لکه د دې ای ډي پي نه مو وتو نو په کار دا دي چې هغه علاقې ته پکې فوکس ویرکي چې هغه 60-70 سال وروسته تللی او بیا د دې غیر معمولي حالاتو نه تیر شي او د غیر معمولي حالاتو تاسو دواړه خو کار وکړئ که نه په دې پروګرام کې چې دی غټ پروګرام دی شیخ صاحب باره کې خو زما سره یو وعده وکړئ چې که دله ستاسو وزیر اعلی یا وزیر خزانه یا حکومت د دې دومره غټه حلقې له دغه نه ورکړو تاسو به ورسره ودرېږئ اگر چې بیا قبایلي جی عقیل خان ما په اعتبار دا ما په فلور کړې ده چې وزیر اعلی صاحب زموږ چې څومره ممبران راغلي دي
څومره ممبران دا ایکول نظر باندې دا جی داسې نه دا پریشان دي جی وزیر اعلی پریشان دي خلک ته نشته ضرورت نه فنډ وا خبر ده دی خپل ایم پی ګان چې کوم ناشتي دی پی ټی ای ولا هغه خپل وزیر اعلی نه پریشان دي هغه ټایم نه ورکوي نو مولا بس فنډ راځي نمبر 2 دی دا سکارو کی دی چې کوم اعلان کړو 10 سال د ټیکس چې یار دی په فاټا چې کوم قبایل دا جنون ارګومنت جی اوس هغه راوصل 3 سال لا مال چې کوم معلومیږي کې دی چې 2 میاشتې پس د مو هر یو سایډ لا به ټیکس کاغذونه راشي چې دومره تاسو ټیکس جمع کړئ دی دا چلو کی چې قبایل باندې دا احسان وکړي چې کوم ټیکس هغه کړه وعده کړه هغه 10 سال لا پوره صحیح ده د جی دا خبره ټیک ټاک خو پوړم به ورځ باندې فلور اف دی هاوس وزیر اعلی صاحب دا ټول نوی چې کوم پالیسی سټیټمنټ ورکړ او پالیسی سټیټمنټ ورکړو چې په قبایلی مرج اضلاع کې به زه ټولو ته په یو نظر یو برابر ارڅ ورکړم زما خیال دا چې وزیر اعلی صاحب چې د هغه خلکو چې چغه وسته هغه نو هغه ډېر انجوای کوله کنه هغه ویل چې دوی هغه ډېر ایکسایټډ او ډېر ایکسایټډ او په دا ورځ باندې ډېر غو په دې کې یو خبره د دوی د مونږ د اپوزیشن لیډر او د دوی د پارټۍ سره تعلق اکرم دورانی صاحب هغه پکې دا خبره وکړه چې صرف دوی نه لکه مونږ تم پکې لکه دغه کوي کنه توجه راکړي بالکل پکار ده نو لکه مونږ وی چې خیر دی لکه اوس پکار دی چې اپوزیشن او د مونږ چې کوم سرکاري لکه د حکومتي بنچونو والا خلک دي دا دواړه پکار دی چې قبایلی اضلاع د پاره دوی لکه څنګه په مرچ کېدو کې ډېرې پارټۍ یو شوي وي چې دا د مرچ شي نو اوس د مونږ د ډیولپمنټ پکار دی چې یو اپریشن لانچ شي او دوی ورته دغسې متفق بالکل بلا شي مخالفت نه کوي بالکل پیسې هغه شوي دي هغه خو ویلي دي وزیر اعلی صاحب چې تاخیري خبره ده دا ویل چې دا ټیکسز ولا خبره چې کومه ده خیر په صوبه کې مشته دی کمرشل بیس خو اکثر د اف بی آر سره تړلې شوی دي نو پکاره چې دوی دا خبره په نشنل اسمبلی کې اوچته کی مونږ څه ګره مونږ د ډیولپمنٹ لوکل خبرې کوو چې کم زمونږ د نشنل اسمبلی کې تاسو او تاسو هم په واقع حکومت چې تاسو ده کنه ګوره د ټیکس خبره جی دا د ټیکس خبره دا چې ټیکس مونږ لکه زه که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتم خو زه خو به خبره هغه کوم چې د مونږ د علاقې باره کې لکه زه خلکو چې منتخب کړی یم زه به د هغوی په حق کې اواز اوچتم د ټیکس خبره جی دا چې 15 کاله مونږ کم دي لکه په دې په حق کې نه یو چې 15 کاله ایگزمپشن ځکه په 15 کاله کې موږ نشو کولای چې دومره ډیولپمنٹ راولو چې دا د نورو برابر کو زما سره ټیم بالکل ختم دی هغه د ټیکس ایشو خدا سره ده چې په سواد کې چې الته کې دا غزنه ټول ام پی ایز دغه راغلي بغیر د یو نه او وزیر اعظم د سواد ته الته کې هم د ټیکس نه پاس چې د مسلسل وختونو کې چې د حکومتونو اعلانونه کړي دی بیا په شاکړي باندې دي خو یو خبره چې دا موږ چې کوم شي ته پر امید یو هغه دا دی چې دا تاسو چې ووایئ چې دا تاسو 2-3 کسانو چې په دې ورځ 2 کې یا په اولنۍ ورځ باندې په اسمبلی کې خپلې مسلې دغه کړي دي دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده په دغه ټول جدوجهد کې به موږ ستاسو سره ولاړ یو مخکې سره هم ولاړ یو او زه په خپله باندې خوشبینه یم چې لکه دومره تاسو ته ادراک شته د خپلې علاقې د خپل دا زموږ وطن دی چې قبایلي سیمه چې ده هغه پوره امن او ترقي کوي نو پاکستان ټول پښتونخوا چې ده هغې ته ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه او دا په 11 بجې ما ته پته چې قبایلي مشران چې وي هغه نیموده وي او دا به سټریمینګ موږ تاسو کوو که نه لکه اوس د پی ټی آی سره اوس دا خلک پی ټی آی سره ماډرن شي اوس دی ټایم 12 بجو انشاءالله دا ښه خبره ده دومره پکار دي ګرانو کتونکو تاسو زموږ درې واړه ام پی اګان صاحبان چې دي لیډران هغه واورېدله هم دوی به کله نه کله موږ راغواړو او تر اوسه پورې که موږ د دوی د جدوجهد یو حصه نو اوس په د دوی جواب طلبي هم کوو ایټلیست د خبر نیوز په شیشه باندې چې د دوی کارکردګي چې دا هغه څه ده او هم دغه سره دوی په منځ کې به د مکالمې چې دی یو طرف ته اسمبلی چې دی هغه یو فلور دی بل طرف ته انشاءالله دا چینل دا پلیټفارم چې دی دا به هم وي دغه مباحثې دغه مکالمې او دغه شیرینګ اف انفارمیشن چې دا به موږ کوو ما ته راکړئ اجازت د الله په امان